بسم الله الرحمن الرحیم. سورہ مدثر د قران پاک د سوراتونو د ترتیب لحاظ سره سلور او یایم نه نزول کی سلورم نه مکی سورت ده. پدې کې الله خپل حبیب ته د تبلیغ بارکی او د قران د رسول بارکی تیزی ورکړي او لکه د مخ کی سورت غونته احوال د معرضین او ذکر کوي د کفارونه. بسم الله الرحمن الرحیم. یا ایها المدثر. یو کس بار بای اذانو کوي یو مرګره اذان ته. یا ایها المدثر اے پجامی کی زان غاڑن کیا. علماء لکلی دیا ایها المزمل او دیا ایها المدثر یو مانا را اے پجامی کی زان غاڑن کیا. قم پاسے گفا انذر نداخلک یروا. امام قرطبی وی دے انذار نمراد سوی دعاؤہم الی التوحید خلق توحید ترو بلا اول مسئلہ لاؤ کا قم پاسے گا فانذر نداخلک یروا دا اللہ وحدانیت و توحید ترو بلا. وربک فکبر او رب ستاچی دے فکبر نلوی بیان کا. وثیابک فتوہر او جامی چی دینو پاکی کا. دیکھیں کی دی آیات کی علماء گن اقوال ذکر کرو. یو دامو چی دے کی جامون مراد دغا عام جامی نچون کی دا اللہ حبیب مسکے نو دا مزد پار جامی پاکو اللہ ضروری. وثیابک فتوہر او اے حبیبا جامی چی دی نو پاکی کا. جامی دی اے حبیب پاکی کا مزد پارگور جامی پاکو اللہ فرض دی. امام قرطبی و سیابک فتوہر کی یوت اقوال ذکر کری. وی بازی وی دی جامون مراد عمل لے. دویم دا چی دی کی جامون مراد ظلم دے. دریم دا چی دین مراد نفس دے. سلورم دا چی دین مراد بدن دے. پینزم دا چی دین مراد اہل دے. شپگم دا چی دین مراد سشے اخلاق دے. وم دا چی دین دین مراد دے. اوتم دا چی دین آغام جامی مراد دی. وسیابک فتوہر عمل پاک کا نامل گور پاکی کی سچی دا سنت مطابق وی بدت وکینی رد پاک کا نزڑ ال پاکی شیغی کی شرک و کفرنی. نفس دے پاک کا نو نفس ال پاکی کی چی دا خواہشات و تابداری نی. بدن دے پاک کا یعنی چی دا وڑی اولیو بیو دا سین پاک وی. اہل دے پاک کا اخلاق دے پاک کا. وثیابک فتوہر اور بیا دا یو معنی پورا تشریح ذکر کرے. وثیابک فتوہر او جامی چی دی نو پاکی کا. والرجز فہجر او دا بوتان چی دی فہجر نو پری دا دی پا دی پری خودو امیشوالیو کا. یو معنی امام مجاہد و اکرمہ دا رجز دا کریوا یعنی ان الاوسان لکر مخیدل ترشی فجتنب الرجس من الاوسان بوتان اتاو دا عبادت تے پلیتی ویلی دا. والرجز فہجر یادے کہ رجز نمراد گناہ والماسم فہجر گناہوں نے چی دینو ترک کا دا ترک کا. یا وعمل الرجز فہجر دغا عمل دا گندگی چینے نو ترک او پریگی دا. ولا تمنن تستکسر او پچاوانے احسان دے پارم کوا تستکسر چیتت نزیاد غواڑی. یو مانا پایات مبارک کی دعوی یادا مانا دے کہ امام قرطبی کڑی ولا تمنن زبادن مکوا بخبل رب تستکسر چا دران بوجونت د نبوت دی پور تکڑی. یادا مانا ولا کام مانا علماء دا کئی لا ولا تمنن تستکسر او چال پدین یسور کوما تستکثر چتتن زیات مطالبه کې ولربک فاصبر
او د پاره د رضا د خپل رب نو اے حبیب صبر اختیار کا صبر اختیار کا. او دې کې مغی یولس توجیحات ذکر کړي ولا تمنن تستكثر کې فاذا نقر فی الناقور کله چې پوکې بوکړې شي فی الناقور پښویلې کې فذلک یومئذ یوم عسیر نو دا پدا ورځ د سخته علی الکافرین غیر یسیر او په کافر باندې آسان نه دا غیر یسیر نه آسان ذرنی پرېګد ما ومن خلقت وحیدا او سوق چې پیدا کړې مې وحیدن پیدا کړو ما وحیدن تشتورنی مالونی اهلو وحیدن منفردن بلا اهل ولا مال اے خرج من بطن امه وحده دې می پیدا کړوي کی आवाज د مور نه چې پیدا شون ور سره مالونی اولادو نو بیا ما ورتدار سورکل دا ولید ابن مغیرہ کافر یاد ہے آیات حکم د هر سرکش کافر بارک عام وجعلت له مالا او غرزول می د پار مال ممدودن دیر وبنینا او زامن شهودا چې غی په مجالسو کې حاضر وی. یو معنا د شهود اندا جلالین شریف کې وای یشهدون المحافل او زامن چې په مجلسونو کې حاضر وی او که خبره کوي شهود هغه چالوي چې دا غي خبر او گواهی اوریدې شي ومحت له تمهیدا او تیار کړه مې د پارا تمهیدا ختیارول د پارا مخه عذاب تیار کړه یا ومحت له تمهیدا ما فراخوال زیاته می ومحت له تمهیدا زیاتوال می کړه دې دلر پدی ژوندونو په عمر او په اولاد کی تمهیدا په خزیات والی سرا ثم یتمون ازیدا بیا دې امید ساتین ازیدا چې دب زبدل نورم زیات ورکم کلا دارنګ نه انه کان لیااتنا عنیدا بیشک دې زموږ د آیاتونو عنیدا مخالف دې سأرهقه صعودا زرد چوبخی جم دے صعودا اغا غرد جہنم تا. علماء لکلی دا جہنم کی او غرد امام ترمذی مرفوعاً حدیث ذکر کرے نو صعود دا د جہنم یو غرد و یو یا کالب په خطو لگی او یا پرا کوزیدو لگی ہمیشہ بدل ہوئی چخی جاؤ اور کوزیگا سأرهقه صعودا زردے چی سأرهقه صعودا زردے چی وربخی جودے غرد جہنم تا ور داخل بیکو سأرهقه زردے چی ور داخل بکو دے وربخی جودے غرد جہنم تا انہو بشکدے چی دے فکرا سوچو کو دو قرآن بارکی وقدرا او اندازے او لگولا فقتلن دې پلانت شو دې هلاک کړي شي کې فقدر داد څنګه اندازو لګولا ثم قتل بیا دې هلاک او تباہ او پلانت کړي شي کې فقدر داد څنګه اندازو لګولا ثم نظر او به نظر کو سوچو کو ثم عبس او به مختریو کو وبصر او تندې ګړنج کو ثم ادبر او بے قرآن تشاکا واستکبر او تکبر کو فقال نوین هاذان دا قرآن الا سحر یسر مگر جادو دے چھ نقل کولشی دا خو جادو دے یسر چھ دا نقل کولشی ان هاذا وین دے دا قرآن پاک الا قول البشر مگر دا خو وینا دا بنی آدم دا سأسلیه سقر زرد چوردن بکودے سقرتا تا جہنم نمونو کیو نم دے وما ادراک ما سقر سشیپ وکو تعالی حبیب چسد سقر لا تبقی ولا تذر نپریزی اڈوکے ولا تذر و نغخ پریزی یو مانے دا او دا جواہر کرے دنیاوی اور دا سے چه غخ اوس وزی اڈوکی دا چه سورسی سوے مرشوے علتا خو مرکشتا دینا نغخ بوس وزی نو دغه نفس بمرغ نی بیا واډو کې سوځي لا تبقي ولا تذر
نپری دی اډو کې ولا تزرو نغخا. او یو معنا روح المانی دام کړي ګور دنیوي اور کې دا اثر الله چولې سوزول کوي خوشه واپس کینا او د جهنم اور بداسي لا تبخي باقی به نپری دی څه شی چې په ور غرزول شي مگر هلاکي وي ولا تزر او هلاک به نپریزي مگر بیا ورا واپس شي سوزي با واپس کیږي. نو لا تبخي باقی به نپریزي دا سقر څه شی مگر چې پکې واچول شي نو لا هلاکي و اذا هلك کله چې غشي هلاک شي نو لم تزرها هالکن هغه بیا هلاک نه پریږي بلکې بیا واپس شي. لواحه للبشر یو معنا دا وا سوزون کې د لپاره د بنی آدمو کافر مشرکان بس وزي یا بشر د ظاهری پوست کی تموي سوزون کې د ظاهری بدن او د پوست کی علیها 19 او پدې جهنم 19 ملائک الله مقرر کړی دي. نو کافر چې انو لسوار د نو خنده شروع کا یره 19 شي ایزره هم داسیو کو اسبو کافرانه همیشه پار دین پورې خندا کوي. الله او ما جعلنا اصحاب النار ندی ګرځولی مونږه خاوندان دور یعنی پدې زموار خلق الله ملائکتن مگر ملائک وما جعلنا عدتهم ندی ګرځولی مونږ شمیر دوی الا فتنه للذین کفروا مگر امتحان او ازمائش دا کسانو پاره چې کافر وي. لیستيقن الذين اوتوا الكتاب دې چې یقینو کیا کسان چې ورکړل شوی د کتاب دغه تعداد د جهنم د ملائکو په خوانو کتابونو کې مو نو چې قران نل ذکر کړ نو ګور راغی یقین راغی کافر د پاره راي امتحان شو ويزداد الذين امنوا او دې پاره چې زیات کیا کسانو ته ایمان وروړي ایمان نور ایمان ولا يرتاب الذين اوتوا الكتاب او شکن کیا کسان چې ورکړل شوی د کتاب والمؤمنون او مؤمنان د دین علاوه په عدد د ملائکو کې وليقول الذين في قلوبهم مرض او دې پاره چې وایا کسان چې زونو کې مرض ده والکافرون او کافران ماذا اراد الله بهذا مثلا وید سو اراده لري الله په دې سره مثال کذالک یذل الله من یشاء دارنګي گمراه کوي الله هغه چاله چې خوشي او يهدي من یشاء او لار سمي هغه چاله چې خوشي وما يعلم جنود ربك الا هو دا نفی دل می غیب دا نپویگی پلخ کرو در رفستا الا هو مگر یواز اللہ دا ملائکو تعداد ما سوا دا اللہ نبل حچا تمعلوم نوے وما ہیا او ندی دا سقر و دا دوزخ و جہنم الا ذکرا للبشر مگر نصیحت دا پار دا بنی آدمو کلا دارنگی ندو القمر قسم دیوی زما پسبگمئی واللیلی او قسم دیوی زما پشبی اذا ادبر چکل شاکی او لارشی والصبح او قسم دیوی زما پس حبائد آسفر چکل روخانشی انہا چی بیشک دا سقر لإحد الكبر یود لوی لوی مصیبتون و عذابون ندے کبر دے دے کی جمع دا کبراوا انہا بیشک دا سقر لإحد الكبر یو دا غلوی لوی مصیبتون ندے نذیرا للبشر او دا یر ورکون کے دا پارا دا بنی آدم لمن شاء منکم دا چا چی خوغشی منکم دا تاسنائی یتقدما چی دے وروان دیشی جنت تا او یتاخر یا رست پاتی شی پا دوزخ کی ان یتقدما الى الخیر او الجنہ روان دیشی خیر او نیکوتا او جنت تا او ایمان تا او یتاخر یا رست پاتی شی شرک تا او ارتا او کفر تا کل نفس ہر یو نفس بما پسبب دا عمل کسبت چکڑے رہینتن گرفتار او گانوی الا اصحاب الیمین مگر خاوندان د خلاص فی جنات یتساءلون فجنتونو کی وی دی او بل تپوسنا بکئی یتساءلون ای بینهم خپل من کی بتپوسنا کئی یا یتساءلون المجرمین عن احوالهم تپوسنا بکئی د مجرمانو نه دای دا احوالو عن المجرمین تپوسنا بکئی دی او بل فبارد مجرمانو کی
ما سلککم فی سقر د جنت نه ور سره خبرې کوي مجرمانو ته وایي سشي د نکړی تاسو په سقر کې قالوا ندا مجرمان کافران ورته وایي لم نکو من المصلین نو موږ دنیا کې د مسکون کو نا موږ د الله عبادت او بندگی باندې کولا ولم نکو نطعم المسکین او نو موږ چې طعام بمور کولو غریبانو ته غریب ته وکنا نخذو اذا دور وبرس کې تیر شو چې تا نه الله حق ادا کولو نه بندگانو حق وی وکنا نخوض مع الخائزین ومنګ چورن نوتو په غب شبو په باطل خبرو کې مال خائزین سره د ورن نوتن کو نا او د غب شبو د خبرو به امتحاني ور باز خلک کیسې کوي شپ پکې تیرش کیسې کوي رس پکې تیرش وکنا نکذب بیوم الدین او مونږ چې دروغ نسبت په مونږ کول ورځ د قیامت ته دا سلسله راس شروع وا حتا اتان الیقین تر دې چې مونږ ته مرګ راغې فما تنفهم شفاعت الشافعین نو فائدہ ورن کی دوی تا شفارس د شفارس کوونکو او شافعین جمع ذکر کو د ملائکو د پیغمبرانو د نیکانو د اچا شفارس مو مشرک له فائدہ ورن کی فما لهم نسشوی دوی لرا عن التذکرۃ معرضین چې د نصیحت نه چې قران نه دی مخړی کانهم تبویګنی چې دوی حمر مستنفرا اغه خرون دی تختیدن کی او دې کې د خرون ناغه وحشي خرون مراد دي تبوی چې دا دا الله لایک د دې چې تنه ير وکړې شي واهل المغفرة او دا الله اهل لایک د دې چې سوق تیریږي چې لبخنو کی الله في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم اللهم انا نسألك من خير ما سألك منه نبيك وحبيبك محمد صلى الله عليه وسلم وعبادك الصالحون واولياؤك المقربون ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه نبيك وحبيبك محمد صلى الله عليه وآله وسلم وعبادك الصالحون واولياؤك المقربون وانت المستعان وعليك البلاء ولا حول ولا قوة الا بالله وصلى الله تعالى على خير خلقه توحید و سنت کیسٹ اینڈ خوشبو ہاؤس مدینہ مسجد جہانگیرہ دکان نمبر 2 سردار علی عطر فروش 13 تفسیر شیخ القرآن سید امیر حسین بادشاہ